خیر سره په طرف د پښتوز او په هغه ځای کې به انشاءالله ډېرې ښایسته او پورې ویډیوګانې ستاسې په طبع باندې کوو د خیر سره او د پښتوز یا د کامدېش ولسوالۍ هغه ښکلی طبیعت به په خیر سره تاسو ته ستاسو په موبایل کې رانغاړو. مننه. زنده‌باد افغانستان زنده‌باد. داسې ورته وکړئ. جوړې جګړه هیڅکله د سولې جګړه هیڅکله د ژوند د بقا لپاره یو واحد فرمول نه دی. یعنی د حل ورور یادونه وکړله چې تقریبا چې تر سلو پورې مړي یا په شهادت باندې د دې ځي. زه په خیر سره په طرف د پښتوز او په هغه ځای کې به انشاءالله ډېرې ښایسته او پورې ویډیوګانې ستاسې په طبع باندې کوو د خیر سره او د پښتوز یا د کامدېش ولسوالۍ هغه ښکلی طبیعت به په خیر سره تاسو ته ستاسو په موبایل کې رانغاړو. مننه. څنګه وطنداره ته پکې خوشحاله یې؟
زنده‌باد افغانستان زنده‌باد داسې ورته وکړئ داسې بس ځه صحیح شپې پای ته ونه غورځېږي ونه غورځېږي هغه جلۍ جلۍ ونیسئ ښه هغلته ودرېږئ ټول ودرېږئ ښه ښه ځئ 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 ته ورشه ته نه اخلئ ځئ ورشئ ځئ ماشاءالله دا ټول ماشومان دي بس دوی ته دغه دی نور جمپرونه ورغلل او دوی به بیا ورته ورکوي په خیر سره امتحان دی ستاسې دا یې صنفونه دي ها څوک خبرې کولی شي مدیر صاحب پلس نمبر اضافه ورکړئ چې موږ سره څوک خبرې کوي کوم یو خبرې کوي ته خبرې کولی شي فارسي کولی شي مشکل نشته فارسي وکړه ځه راځه کښېنه ته خپل دغه ځای کې دې کښېنه ښه ته دې خوا که ده دا ورقه دې خوا که ورقه نقل سی تو بس که ببینیمش چی نقل است دیگه با مدیر صاحب نگویم چرا نقل میکنی باز خب نامت چیست غلام رحمان است نامت خوب بسیار خوب چیست کدام امتحان دارین در اینجا امروز حرفه سابقه داریم حرفه در حرفه باید چی نوشتنی داری شما نوشتنی شما چیست حرفه را مطالعه کتاب نداده به ما خب کدام امکانات نیست کتاب پورا نیست اینجا کتاب نگرفتیم خب حرفه کتاب نداشتیم خب حرفه کتاب نداشت این لامل است که شما نقل میکردید نه نقل میکردید بسیار خوب خب از کدام جای آمدین شما ما ولسوالی برگمتال خب ولسوالی برگمتال هستین شما از اونجا میایین علی نه دیگه خانه در نزدیکی نمی محل خانه شماست بسیار خوب تشکر قدرمنو او زړه ته رانږدې ټولو هیوادوالو د ګران وطن میشتو ولسونو سلامونه او احترامات درته وړاندې کوم نن زه ستاسې لپاره دا چې د وطن هره کناره موږ تاسو ته در وښیو او تاسې
په ډېرې آرامۍ سره حتی په خپل انګړ کې په خپل کور کې ننداره کوئ. نو کابو ستاسې له موبایلونو ډېر لرې د غرونو غېږو ته راغلي یو د غرونو په غېږه کې هغه طبیعت چې تاسې تر دې دمه هېڅکله نه دی ننداره کړی موږ به یې پر تاسې باندې ګورو. نن موږ دلته د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوس کلي ته راغلي یو. دا یعنې تر دې دمه کلی نه و. کابو 20 کلونه وروسته دلته دغه ولسونه او دغه خال خال کورونه چې تاسې ګورئ دا راغلي دي. کال وړاندې دغه ځای ځنګل و. یعنې په یو کال کې د دې ولسونو چې ډېر باغیرته ولسونه دي په خپل مټ باندې خپل کلی دلته جوړ کړو یا د نوي کلي بنسټ یې بېرته دلته کېښوده. نو د دې کلي څخه د دې کلي د میشتو ولسونو څخه ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ لپاره یې دلته زمینه برابره کړه تر څو موږ دلته راشو او دغلته یوه برنامه یا خپرونه ستاسې لپاره چمتو کړو. د دې کلي په اړه باندې به دلته د میشتو ولسونو څخه پوښتنه هم کوو. مخکې له دې چې له هغې څخه پوښتنه کوو خو یو لنډ یو څه معلومات یې موږ تاسو ته د دې لپاره درکوو چې تاسې باید په دې باندې پوه شئ. دا د افغان وطن خاوره ده او د افغان وطن خاورې یوې څنډې ته موږ راغلي یو. دلته کابو 20 کلونه وړاندې د دوو کلو ترمنځ یو جنجال پیښ شو. 20 کلونه وړاندې. نو دغه موړه چې تاسې ګورئ زه پرې ولاړ یم د همدغې موړې په سر باندې جنجال جوړ شو. بالاخره د کوشتوز د دې کلي څخه خلک کډه شول د همدغه لانجو څخه چې حتی ډېرې مرګونې پیښې دلته ترسره شولې او خلک یا ولسونه دې ته مجبور شول چې د جګړو سربیره د دغسې جنجالونو سره مخ کېږي. دوی چترال یا د نورستان نورو کنارو یا څنډو ته کډه شول. 20 کلونه وروسته بیرته دغه خلک د فیلي دولت پر مټ باندې دوی سره راجوړ کړل او بالاخره دلته راغلل او بیرته یې دلته یو نوی کلی جوړ کړ. یعنې د یو نوي کلي بنسټ یې جوړ کړ. حتی هغه پخواني نومونه دوی غواړي چې دوی دلته بدل کړي او نوي نومونه دلته را برسېره کړي دلته. نو دلته موږ دلته د یو قومي سپین ږیري او ترڅنګ د همدغه ولس له منځه راټوکېدلی یو هیوادوال دی. د هغې سره به د دې ځای په اړه باندې خبرې کوو. راځو او دغه موړه چې تاسو ګورئ دا ډېره زیاته مهمه ده. همدغه موړې پر سر باندې جنګونه وشول او بالاخره دغه ولسونه سره جلا شول. دغه ولس 20 کاله د دغه موړې پر سر باندې چې دغه زه ولاړ یم د خپل کلي څخه کډوال شول لاړل نورو ځایونو ته حتی مسافر او مهاجرت یې اختیار کړ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره په خیر جوړ تازه تکړه لري. نوم مو څه دی په خیر سره؟ زما غلام رسول نوم دی او د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوزو کلي اوسېدونکی یم. ډېر ښه. او موږ دغه زموږ د دې د کوشتوزو تاریخچه دا ډېر پخوا نه دلته زموږ نیکونه پلرونه دوی میشتو. ښه. دا زموږ ورونو سره چې کوم لانجه موږ 20 کاله مخکې پیدا شوی دا 20 کلن نه دی. دا تقریبا 100 کالو سابقه لري. 1907 کال کې هم همدغه شانتي دغه افغانستان کې چې یو ګډوډي راشي دوی زموږ ګاونډیان دي ورونه دي خو دوی یو بهانه جوړه کړي. نو هغه وخت هم دغه زموږ کلی اوس چې څنګه تاسې سوی حالات په روس کال چا چې ننداره کړی دی دا لیدلی دی همدغسې هغه وخت کې هم زموږ نیکونه مهاجر شوي. نو بیا نادرشاه خان په وخت کې 1910 کې حکومت برقراره شوی دی. نو هغې دواړو جانبو څخه سپین ږیري کابل ته غوښتي دي. هلته بیا د دواړو جانب زموږ د ورونو دعوا په دې موړه باندې وه. په همدغه موړه باندې وه. دا پامندبیټ په نامه باندې دی. دا پامندبیټ په نوم باندې کلی دی. ډېر یو عجیب نوم هم دی که نه؟ نو زموږ دعوه چې کوم زموږ بدبیټ موړه چې تاسې اوس مخامخ هغه بدبیټ موړه او دغه بدبیټ موړه زموږ په دعوو کې چې هغه موړه وه. نو بیا بالاخره هغوی د وخت څوک حاکمان چې دي هغوی راغلي دي ساحه یې کتلې ده. نو بیا هغوی 1910 کال کې په کابل ستره محکمه کې دغه وثیقه ترتیب شوې ده فیصله شوې. نو هغه وخت کې دغه موړه زموږ او د کامدیش ورونو ترمنځ دغه حد فاصل د دوو قومونو ترمنځ ټاکلی دی. نو بیا بالاخره دوی بیا انقلاب راغی. افغانستان خو ټول ولسونه په دې بدبختۍ کې مخامخ وو یوازې کوشتوز نه دی. نو په دې انقلاب کې خلکو ته دغه د تنظیمونو وسلې شوې خلک مش شو. نو د هماغه ذریعه دوی غوښتل چې دغه وسایل بیرته په موږ باندې بیا استعمال کړي. 80 کاله وروسته د جوړې نه 80 کاله وروسته تقریبا 1980 کال کې
1410 کې فیصله د شوې چا ده. رژیم و؟ دا د طالبانو اسلامي امارت اولنۍ دوره وه چې بیا سره خراب شو. او بیا چې خراب شو نو زمونږ او د دوی په دغه کې وو. نو 1400 کالو کې بیا جنګ ونښته. نو هغه خلکو بیرته په دې ځایونو باندې بیا دعوه شروع کړه. نو مونږ ویلې اسنادونه دي، مونږ او تاسې مسلمانان یو. نو کوم لانجه چې د مسلمانانو په منځ کې کېږي هغه یو دولت یا ولسونو د خوا نه فیصله شوې. په هماغه فیصله چې غاړه کېږدو حق د یو بل ورور حقوق وپېژنو بیا جنجال نه وي. نو دغه مسله وه، هغوی اسنادونه او دې شیانو ته هېڅ توجه نه وه، ویلې زور لرو. نو دغه جنګ یې ونښله او بالاخره زمونږ خو لارې هم محاصره وي، امکانات د کته تګ نه و. دلته کته ولسوالۍ ساحه چې ده ټول هماغه قومونه پراته وو. زمونږ عبور و مرور لاره بنده شوه. نو مونږ مجبور شو چې کډوال شو. دا زما لپاره ډېره زیاته جالبه هم وه. دغه مفکوره تاسو بیرته د راتګ چا درکړه؟ دا د جوړښت مسله څنګه را پیدا دا خو زمونږ دغه و، دا د جمهوریت په وخت کې هم زمونږ او د هغوی په منځ کې فیصله شوې وه. 1494 کې د اشرف غني دغه و. هغه وخت کې مونږ په ارګ کې دواړه قومونو سره یو ځای کړلو. بیا د اسلامي امارت او د دولت د جمهوري دولت په منځ کې دغه جنجالونه او د انتقال دغه نه و. نو فیصله تطبیق نه شوه. نو اوس اسلامي امارت چې راغی، شکر الحمدلله اسلامي امارت په ټول افغانستان کې حاکمیت لري. کوم ځای کې د مشکل نه و چې فیصله تطبیق نشي. اسلامي امارت له خوا نه په ډېرو مصارفو باندې دغه فیصله په نورستان ولایت مرکز کې دواړو جانبو څخه وکلا هلته وغوښتل شو. هغوی په ولایت مرکز کې والي صاحب محمد آغا حکیم چې فعلا اوس پنجشیر کې والي دی، د هغې په سرپرستۍ کې دغه فیصله ولسونه سره جوړ شو. ولسونه سره جوړ کړو. رئیس جرګه مدیر صاحب عین الله و د وایګل ولسوالۍ. نو دغه فیصله یې وکړله. هماغه فیصله په تقریبا په 12 مادو کې زمونږ او د هغوی په منځ کې چې کوم شخړه او دغه دی هغوی ټول دغه کړل. د هغوی دعوې او زمونږ دعوې په نظر کې ونیولې. تقریبا موږ نه په دې جنګ کې 62 کسان شهیدان موږ نه وو او 80 پورې زخمیان وو. تقریبا 80 پورې زمونږ ماشومان تلف شوي وو. نو داسې 100 پورې 90 پورې د هغو نه مړه وو او 250 پورې د هغو نه معیوبین هم وو. نو دغه زمونږ کلي او دا خساره تقریبا 6 میلیارده پورې زمونږ خساره وه. 4 میلیارده پورې افغانۍ پورې د هغوی خساره وه. نو دا خسارونه تیر کړل او دا حدودات او دا یې سم کړل. هماغه بدبیټ موړه 1410 کې هم هماغه موړه حد تعین شوی و. بدبیټ 1494 کې هم هماغه موړه حد تعین شوی و. د دې موړې امتداد د فاروق نه شروع دی، لاندې د سیند ته رسېدلی دی او مستقیما تللی دی پاس غره ته چې دغه واوره یینې دغه غر راغلی دی دې ته رسېدلی دی. دا حد یې تعین کړ. نو موږ 40 سیرلو سره هغه ننواتې ته درین ته رالل، غازي آباد ولسوالۍ ته، او 40 سیرلو سره موږ رالو کامدیش ته. نو دواړه سره قومونه جوړ شولو. راغلي اوس دغه نوې آبادي ده. دلته جوماتونه او کورونه او داسې یو انګړ هم پاتې نه و چې سوی نه وی. ټول سوي وو. بس یو شی حتی جوماتونه چې د چا شخصي نه وي، دغه د الله کور دی، د هر مسلمان دی، جوماتونه هم پرېښي نه وو. جګړه او د جګړې کوونکي د جګړې پیل دا په ټوله کې یوه تراژیدي ده. یعنې دا د ولسونو لپاره د بدبختۍ او د بدبینۍ آخري حد دی. جګړې تاسې وګورئ، زموږ او ستاسې افغانان، زموږ او ستاسې ولس څومره دردولی دی. له کلي څخه د خپلې خاورې څخه کابو 20 کلونه دوی لري او هغه کلی چې 40 کاله وړاندې یا 30 کاله وړاندې یو بازار و، خو د جګړې له امله هغه په یو ځنګله بدل شو. په هغې کې میشت وګړي ورک شول. حتی ورور یادونه وکړله چې تقریبا چې تر 100 پورې مړي یا په شهادت باندې د دې ځي یا د دې طرف خلک وو او له هغه لوري هم همدغسې تر 100 پورې شهیدان هغوی هم ورکړي دي. همدغسې تلفات او ترڅنګ مالي زیانونه ورور په ډاګه کړه چې په میلیاردونو مالي زیانونه دواړه طرفونو ته اوښتي دي. جګړه هیڅکله
د روغې جوړې جګړه هیڅکله د سولې جګړه هیڅکله د ژوند د بقا لپاره یو واحد فرمول نه دی، یعنی د حل لاره نه ده چې جګړه دې د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ، د هیوادونو ترمنځ د حل سمبول وګرځي.